بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د پبلیشر پروګرام څلورم ویډیو ته. تاسو راشئ له دې ځای څخه یو ټمپلیټ انتخاب کړئ. زه یو خالي ټمپلیټ انتخابوم. تاسو په ټمپلیټ کې رنډ فنکشن کار نه کوي، تاسو لپاره مساوي رنډ دا تاسو لپاره کار نه کوي. تاسو راشئ ورډ پروګرام ته. کله چې ورډ پروګرام راغی بیا تاسو دلته راشئ ولیکئ چې مساوي رنډ. د ورډ کې څو پاراګراف تاسو ته راځي. تاسو یو پاراګراف راواخلئ، دا پاراګراف راواخلئ او پبلیشر ته یې کاپي کړئ. دا یو پاراګراف ده چې کاپي شو. بیا راشئ دلته آپشنز ته، پروفینګ آټو کریکشن ته راشئ. دلته ورکړئ چې رنډ یو، بیا هغه خط چې هلته و هغه پیسټ کړئ، اډ ووهئ، اوکې ووهئ. بیا راشئ دلته زه چې کله ولیکم چې رنډ یو، تاسو راشئ د دې خط اندازه زیاته کړئ. راشئ دا ده. اوس چې کله زه ټب وهم ولیکم چې رنډ یو، ټب وهم هغه خط چې و هغه خط به دلته راشي. تاسو خپله ځان ته رنډ جوړ کړئ. بل څه شی دی په پاور پوینټ کې؟ څوک چې له پښتو او له نورو ژبو استفاده کوي، تاسو آلټ ژبه آلټ کنټرول پینل کې جوړه کړئ، بیا آلټ شفټ ووهئ. ستاسو لپاره به پښتو، فارسي، هره ژبه چې تاسو انتخاب کړي هماغه به عیار شي. زه مثلا لیکم چې سلام. دا د سلام ما ولیکلو. تاسو هم فارسي خط هر چا چې وي تاسو لیکلی شئ. خو یو خبره تاسو تشریح کوم چې تاسو په شفټ او د منفي علامه ونیسئ. تاسو دلته وینئ چې داسې یو خط اضافه کیږي. بل دلته تاسو هره ژبه چې مو انتخاب کړې له دې ځای څخه بدلولی شئ. او شفټ آلټ شفټ ووهئ، ژبه خپله بدلیږي. اول باید کنټرول پینل کې سیټ کړئ، بیا وروسته له هغه دا کار کولی شئ. نور هماغه تنظیمات چې په انګلیسي کې تاسو ته وایم تاسو په فارسي او د نورو ژبو کې هم استعمالولی شئ. اوس به راسو د ټکسټ باکس برخې ته. ټکسټ باکس کې مو پرون بعض خبرې کړې وې. زه به راشم ټکسټ باکس به جوړ کړم. دا ټکسټ باکس جوړ شو. زه به ولیکم چې رنډ یو، بیا ټب وهم. صحیح ده. زما لپاره پاراګراف جوړ شو. بیا به لیکم رنډ یو ټب، بیا به دا کار وکړم رنډ یو ټب. اوس تاسو وینئ چې خط له دې ځای څخه زیات شو. تاسو دا اوس فټ کېږي نه. که بیسټ فټ انتخاب کړئ بیرته فټ شو. بیا راشئ دلته شرینک ټکسټ آن اوورفلو. کله چې خط لیکئ خط به ځان عیاروي همدغه چوکاټ سره. تاسو وینئ چې خط خپله عیارېږي. دا کار هم کولی شئ. دا په پاور پوینټ کې هم و. بل ګرو ټکسټ باکس به خپله غټېږي. صحیح. تاسو چې څومره خط لیکئ هماغومره به ټکسټ باکس هم غټېږي. زه به راشم د خط فونټ به زیات کړم. دلته راشئ تاسو فونټ اضافه کړئ. تاسو دا وینئ چې خط اندازه زیاته شوه. راشئ دلته ایپانیشن او اوکې ووهئ. وروسته له دې چې کوم خط چې کوم لغات چې په یوه جمله کې نه ځایږي هغه به راشي بلې جملې ته او داسې یوه علامه ورسره اضافه کېږي. تاسو وینئ چې امبیډډ یو لغت ده او د دش علامه دلته پاتې ده. تاسو هر کله چې دا کی ورډ کی یو کلمه ده، ورډ بله کلمه ده. بیرته به راشو مخکیني ټکسټ باکس ته. بل دلته نور برخې په سرچ کې شته. تاسو پاور پوینټ کې لوستې وې. دا الاینمنټ ده، کالمونه دي، مارجن ده، فاصله یې د خپله چوکاټ سره. بل کریټ لینک ده. کله چې په دې ټکسټ باکس کې خط اضافه سو بیا څه شی وسي؟ د دې لپاره تاسو باید دوه ټکسټ باکس ولرئ. زه به راشم دلته انزرټ ته. دلته بیا بل ټکسټ باکس هم واخلم. زه دلته کلیک کوم او لیکم چې کریټ لینک او دلته کلیک کوم. وروسته له دې چې کله دلته خط اضافه شو زما خط به په اتومات ډول بل ټکسټ باکس ته انتقالېږي. تاسو ولیدئ چې ما دلته خط لیکو او د هغه خط ادامه دلته راغله. که غواړئ چې دا کار له منځه ولاړ شي بریک ووهئ، دا کار له منځه ځي.
که مخکې شاته دی بیا نیکسټ پریویس وایي. نوره برخې د خط د ورډ آرټ دي چې خط ته زه به راشم دلته ورډ آرټ دي دا تاسو آرټ ورکولی شئ یو اندازه زیاته کړئ بیا شي معلومیږي تاسو ته. بل دلته ډراپ کیپ ده نورې برخې به یې پاکې کړم چې تاسو ښه پوه سئ. تاسو به کله یو داستان له یو مجلې کې تاسو لیدلی وي چې یو حرف ډېر لوی وي، اول حرف د همغه جملې داسې یو لوی حالت کې وي. تاسو راشئ ډراپ کیپ انتخاب کړئ، تاسو راشئ دلته تاسو وینئ چې پی لوی سو. دا هر رنګ چې غواړئ همغه انتخاب کړئ، دوه حرفه غواړئ زه یو پی انتخابوم او دا انتخابوم. تاسو بیا په دې کې نور تغییرات هم راوستلی سئ. راشئ دلته داسې حالت انتخابوئ، دا انتخابوئ، دا انتخابوئ، څو لاینه وي او دا به بله ویډیو کې بیا تاسو ته تشریح کوم. اوس د ویډیو سایز ډېرېږي.